سلامونه احترامات نیکې هیلې ټولو پښتنو ته د زړه له کومې سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په راروان اول تاریخ د مارچ باندې په چارسده کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه اعلان شوې ده. په دې کې لر او بر افغان ته د ګډون بلنه ورکوو چې په غټ تعداد ګډون وکړي په خاطر د دې چې هلته د ظالم ریاست لخوا منظور پښتین نیول شوی ده، غیر قانوني او ضمانت یې هم شوی ده او بیا هم نه خلاصوي، نه یې پرېږدي. له پښتنو سره ټول عمر زیاتی کړې ده او کوي یې. د دې دپاره ټولو څخه هیله کوو چې هغه مشر چې هغه یې پښتنو ته ژبه ورکړله، پښتنو ته رویه ورکړله، پښتنو ته یې ژوند ورکړ، ژوند یې غواړي د پښتنو او پښتنو دپاره یې آواز اوچت کړل. پښتانه یې دنیا ته هغه خلک معرفي کړل چې چا په بد رنګ کې ښودلي وو او ده هغه کار وکړي چې ټول پښتون یې دنیا ته صحیح معرفي کړ او په لر او بر افغان کې د یووالي ته کار وکړو او خلک یې یو کړل چې دا کار په ډېر وخت کې نه و شوی. د دې دپاره خواهش او بلنه ورکوم ټولو ته چې خامخا په ګډون وکړي او په غټ تعداد سره ګډون کې وکړي. مننه.